پیج خاص دی. ګرانو ماشومانو، زه تاسو ته یوه کیسه کوم چې دې ساعت باره کې ده. زه مې خپل پلار سره مازدیګر والیبال ته لاړم، نو ما ته هغې ساعت راکړه چې دا واخله. هغه بال لګېږي خرابېږي که نه، ساعت راکوي. نو ما ته مې پلار ویل چې دا واخله. ما واخیسته ده او ما لاس کې نیولی وم چې هغه ملګری مې هغه زما خبرې شروع کړې، خبرې مې وکړې، نو دا زما لاس نه ولیدلی. چې موږ کور ته راغلو نو هغه ما په یاد شو چې ساعت خو ما نه هلته وولید، زه اوس څه وکړم. پلار مې باندې پوښتنه وکړه چې ساعت څه شو. هغه ما نه هلته وولیده. پلار مې ما ته ویل چې ما تا ته هغه شی درکړی، تا هغه سم ونه ساته، توجه دې ورته ونه کړه. ولې ما تا ته درکړی ده، ما ستا مسؤلیت کړی. نو بیا موږ بېرته ساعت پسې لاړو او هماغه ځای کې بېرته پروت و، هماغه ځای کې مې پیدا کړه. نو چې دی که نه، زما پیغام دا دی چې چا چې درته شی درکوو نو هغه ښه ساتئ، توجه ورته کوئ او مې ورکوئ. بله ورځ به درته چا یو ضروري شی درکړی، بټوه به یې درکړي، پاسپورټ به یې درکړی، دا وساته. تاسو به توجه کړي نه او هغه به مې ورک کړی. ما دا درس مې زده کړه چې چا شی راکړو هغه باید ښه وساتو.